زیم عمران علي او تاسو ګورئ students.com. نن ویډیو کې به موږ د زوم ټولز باره کې معلومات حاصلو چې زوم ټول زموږ سره د سره لپاره استعمالي د تصویرانو ضرورت تصویران ولا امپورټ کو و تصویران به اوپن کو زوم ټولز دلته به زموږ سره زوم ټول دی د بری باندې موږ چې کوم تصویر دی دا موږ غټولی شو ډوکې کولی شو سره د دې دا آپشنز دي دا اوس دی دا پلس دی زوم پلس دی به دې چې کله موږ کلیک کوو نو دا زموږ سره غټېږي او دا زموږ سره ماینس دی کله چې په دې باندې موږ به کلیک کوو په ماوس باندې زموږ سره زوم د دې اوټ کېږي دا به واپس خپل یعنې وړوکی کېږي به نور پرې موږ کلیک کوو نو دا به نور هم وړوکی کېږي پر په دې پلس باندې زور کو دوباره نو دا به موږ وایو چې غټېږي نو دی به زموږ سره نور هم غټېږي دا اوس چونکې په دې ویډیو کې دنده موږ ته پته نه لګي چې دا څومره غټ شو نو دا دلته زموږ سره چې کوم دا ریسایز وینډو دی ټو فټ مطلب دا چې موږ غټول غواړو نو دا زموږ سره په دې وینډو متعلق به دا غټېږي دا وینډو چې د تصویر او د دواړه به یو ځای غټېږي ریسایز وینډوز کې په دې باندې به موږ کلیک کوو ګور اوس که دې موږ غټو نه دې سره به وینډو هم غټېږي بس چې واپس ماینس راشو نو زموږ سره به وینډو هم وړوکی کېږي اکچوال چې راشو دی واپس خپل ځای له راشي فټ ټو سکرین باندې به دی د سکرین مطابق برابر شي فټ ټو سکرین به شي او پرنټ باندې دی به د پرنټ مطابق برابر شي که اوس فرض کړم د ډیفرنټ وباسو نو دی به پرنټ سایز چې کوم دی دا پرنټ سایز مطابق شي